ها یو غزل وایم ذوالقافیتین آفتاب صاحب بهر صاحب چې دوه قافیې پکې استعمال شوي مطلب ده چې هر کردار به زمانې ته پاتې کېږي هر کردار به زمانې ته پاتې کېږي خو معیار به پیمانې ته پاتې کېږي مننه هر کردار به زمانې ته پاتې کېږي خو معیار به پیمانې ته پاتې کېږي او چې په شپه کې د ولس انځورګري کړي چې په شپه کې د ولس انځورګري کړي دا فنکار به مړې ډیوې ته پاتې کېږي دا شعر بیا ووایه مننه چې په شپه کې د ولس انځورګري کړي دا فنکار به مړې ډیوې ته پاتې کېږي او چې په دې ډرامه کې مړ نه شو دا واورئ چې په دې ډرامه کې مړ نه شو دا واورئ دا کردار بلې ډرامې ته پاتې کېږي ډېر ښه شعر دی مننه چې په دې ډرامه کې مړ نه شو دا واورئ دا کردار بلې ډرامې ته پاتې کېږي بالکل او بل شعر دی چې هر سړی باطن ته کوز شي ساه یې بند شي هر سړی باطن ته کوز شي ساه یې بند شي تخلیقار یوې لمحې ته پاتې کېږي مننه هر سړی باطن ته کوز شي ساه یې بند شي تخلیقار یوې لمحې ته پاتې کېږي او اخري شعر دی چې قافله دې ځان له خپله لار وباسي قافله دې ځان له خپله لار وباسي دا سالار به قافلې ته پاتې کېږي مننه مهرباني